السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. ګرانو ملګرو دوستانو، زه یم ماهر افغان او تاسو ګورئ سټار ماسټر افغان. نن یو ډېره ښکلې او جالبه موضوع، سیپ موډ څه شی دی، د څه لپاره استعمالیږي، موږ ورته څه اړتیا لرو او څه رقم زه سیپ موډ ته داخل شمه او څه خیل د سیپ موډ څخه بیا بهر شمه ووځمه. دغه ټولې موضوعګانې په همدې یوې ویډیو کې را سره پاتې شئ. ویډیو تر پایه وکړئ، ډېره ګټوره ویډیو ده. لومړی سیپ موډ څه شی دی؟ سیپ موډ ګوره، موږ تاسو چې کله کمپیوټر چالان کو دا وینډوز را لوډ شي، که وینډوز همداسې رقم چې عادي لوډ کېږي هغسې را لوډ شي، هغې ته بیا موږ سټنډرډ موډ وایو. یعنې دا وینډوز په سټنډرډ موډ کې لوډ شو. صحیح شوه. یو خاص ډول بل د وینډوز د لوډ کېدو موډ دی چې هغې ته موږ وایو سیپ موډ. په سیپ موډ کې څه کار کېږي اوس یې وایو. سیپ موډ start your PC with minimal user interface. لوډینګ، دا لوډینګ نه دی په ډېر بخښنې سره، دا دی لوډینګ. ما لیکلی لوډینګ LOA. اوکې، سیپ موډ دې ته ویل کېږي ملګرو چې کله عادي وینډوز لوډ کېږي هغې ته بیا وایي سټنډرډ. سیپ موډ ته اول موږ ولې اړتیا لرو؟ ګوره، ځینې وخت ستاسو په سکرین باندې داسې آپشن راځي، صحیح ده، دا وینډوز صحیح نه لوډ کېږي. نو صحیح نه لوډ کېږي، تاسو داسې یو ریکوري آپشن راځي ده. نو دلته تاسو چې ووهئ، ګوره دلته لیکلي پریس F8 فور سټارټ اپ سیټینګ. د دې په خاطر چې تاسو سټارټ اپ سیټینګ ته لاړ شئ، نو تاسو F8 ووهئ. دا به انشاءالله اوس موږ عمل نه کوو. تاسو چې کله F8 ووهئ، تاسو به سټارټ اپ سیټینګ ته لاړ شئ. هلته په سټارټ اپ سیټینګ کې به تاسو بیا سیپ موډ ته داخل شئ. اکثر وخت چې وینډوز صحیح نه لوډینګ نه کوي، صحیح نه بوټ کېږي، نو موږ یې په سیپ موډ کې بوټ کوو. خو بیا په سیپ موډ کې اکثره وخت بوټ کېږي، دا مشکل ختمېږي. دا ولې؟ ګورئ، کوم چې سټنډرډ موډ دی په ده کې ټول پروګرامونه را لوډ کېږي، د سیسټم اړوند ټول ډرایورې ایچ اینډ ایوریثینګ را لوډ کېږي. اکثره وخت څه کار کېږي؟ ګوره، اول تاسو دا خبره زده کوئ چې ولې موږ سیپ موډ ته اړتیا لرو. د نیډ فور سیپ موډ ارايز. سیپ موډ ته موږ هغه وخت اړتیا لرو when your computer is malfunctioning. ګوره، ځینې وخت کې موږ په یو کمپیوټر کې چې دی سافټویر را انسټال کو، تغییرات پکې راولو، یا یې ډرایور چینج کو، ډرایور یې ګوتې وو، کمپیوټر چې ګول کو چې بېرته سټارټوو نه سټارټېږي. ولې؟ هغه پروګرام هم غلط را انسټال کړی، یا مو ډرایور کې ورته ګوتې وهلي دي، یا مو چینجز کړی دی، اوس ټول پروګرامونه نه لوډ کېږي. نو اپریټنګ سیسټم لوډینګ نه کوي. دقسې تاسو ته ملګرو دې ته وایي بلو سکرین آف ډیت. تاسو دقسې یو بلو سکرین راځي، نو ته مجبور یې چې بیا سیپ موډ کې وینډوز را بوټ کړي. سیپ موډ کې ولې سیپ موډ کې دا مشکل ولې حلیږي؟ ځکه په سیپ موډ کې ټول ډرایور نه را لوډ کېږي. ټول هر څه چې د اپریټنګ سیسټم په داخل کې دی هغه نه لوډ کېږي. یوازې هغه ډرایور او هغه شیان لوډ کېږي چې ستا ورته ضرورت یې، ته ورسره هغه بیسیک کار کوی شي. لکه ګوره، د ګرافیک زیاتره چې د ګرافیک اړوند زیاتره ډرایور نه را لوډ کېږي. نور ګوره، تاسو دا وګورئ، سیپ موډ کې چې کله زه وینډوز را لوډ کړم، ما سره په کنټرول پینل کې یوازې دغه عمره دغه دی، دا اپلیټ دي. خو که سټنډرډ موډ کې کله زه عادي چې وینډوز را لوډ کړم، بیا پکې دغه عمره ډېر اپلیټ دي. یعنی په سیپ موډ کې یوازې هغه شیان را لوډ کېږي چې ستا ورته د بیسیک کارونو د اجرا دپاره ضرورت وي. خو په سټنډرډ موډ کې بیا هر څه را لوډ کېږي. صحیح شوه؟ دا خبره خو مو زده کړه چې موږ ولې سیپ موډ ته اړتیا لرو. موږ ځکه سیپ موډ ته اړتیا لرو چې ستا په کمپیوټر کې یو پروګرام کې مشکل راغلی، یو غلط اپلیکیشن دې را انسټال کو، یا د یو ډرایور خراب شو، یو ډرایور دې کار پرېوست ستا د کمپیوټر، اور سم ټایم ډیو ټو ان اپلیکیشن، یا د یو اپلیکیشن خراب را انسټال کو په خپل پی سي کې، نو ستا هغه پی سي چې کله ته اوس را سټارټوې، نو اپریټنګ سیسټم صحیح نه لوډ کېږي. نو چې اپریټنګ سیسټم صحیح نه لوډ کېږي، دې وخت کې ته سیپ موډ ته ضرورت لري. سیپ موډ کې به داخل شي، نو سیپ موډ کې ډېر کم ډرایور ته ضرورت وي، او هغه ډرایور به لوډ شي، ستا کمپیوټر به سټارټ شي. نو بیا چې کم ډرایور او کم اپلیکیشن ته مشکل جوړ کړی دی، هغه ان انسټال کا، هغه ختم کا، نو ستا کار به جوړ شي. صحیح ده؟
نو سیپ موډ داسې یو موډ ته ویل کیږي په کم کې چې تا ته یوزر انټرفیس پرووایډ کیږي خو فل هر څه نه لري، یوازې ګوره مینیمل یوزر انټرفیس داسې یو یوزر انټرفیس ته درکوي چې هغه ډېر کم کار اجرا کوي شي. صحیح شوه. لوډینګ اونلی د اسینشل ډرایورز اینډ سروسز. ګوره په سیپ موډ کې چې کله ته د اپریټنګ سیسټم را لوډ کې یوازې هغه ډرایورې او هغه سروسونه تا ته را لوډ کوي کوم ته چې ستا اړتیا وي، کوم ته چې د اړتیا نه وي هغه بیخي نه را لوډ کوي. to prevent third party software and driver from starting along with Windows. ګوره سیپ موډ کې چې کله داخل شي نو third party software هم داسې سافټویر تا را انسټال کړي هغه او نور ډرایورې د وینډوز سره نه لوډ کیږي، ځکه که هغې چاته دا مشکل جوړ کړی شي دا مشکل بیا دې سره حل شي. بل سیپ موډ لیمټ یور کمپیوټر کیپیبلیټي. ګوره سیپ موډ چې دی ستا د کمپیوټر کیپیبلیټي هم راکموي شي ښه، ځکه موږ دا خبره مخکې وکړه چې په سیپ موډ کې ته زیاتره غټ کارونه نشي کولی، ځکه سیپ موډ بیخي بیسیک کارونه کوي. صحیح ده. when you boot off in SAP mode your computer will use a different file to actually start up the PC. ګوره کله چې تاسو کمپیوټر چلنوئ او په سټنډرډ موډ کې اپریټنګ سیسټم پرېږدئ چې لوډ شي نو دا ټول اپریټنګ سیسټم او په اپریټنګ سیسټم کې چې څومره ډرایور وي ټول را لوډ کیږي او د کوم فایل څخه د سیسټم ډاټ آیني فایل څخه. خو وخت چې تاسو سیپ موډ ته کله ننوځئ که نه نو سیپ موډ کې څه کار کیږي چې ټول ډرایورې او ټول سروسونه نه را لوډ کیږي، یوازې هغه محدود سروسونه او ډرایورې را لوډ کیږي کوم ته چې اوس ستا د یوزر انټرفیس اړتیا وي، یعنی داسې سروسونه او داسې ډرایور را لوډ کیږي چې د هغې نه بغیر تاسو د یوزر انټرفیس نه پرووایډ کیږي، صرف او صرف تاته یو یوزر انټرفیس درکوي چې ته ټربل شوټینګ وکړې. دا عموما د څه دپاره وي؟ د ټربل شوټینګ دپاره. سیپ موډ کې خلک دې دپاره نه لاګین کیږي چې سیپ موډ ته لاګین شي او بیا پکې فور ایگزامپل په میاشتو سیپ موډ کې نه، سیپ موډ ته موږ صرف او صرف دې لپاره لاګین کیږو چې صرف ټربل شوټینګ وکړو چې مشکل څه دی. صحیح ده. نو سیپ موډ کې بیا سیسټم ډاټ سی بي فایل نه دغه کیږي. دا ملګرو تاسو به لایف وینډوز کله کړي که نه؟ ګوره یو خو د کمپیوټر ته موږ اصلي وینډوز کوو که نه، اوس زما کمپیوټر ته بیخي دغه بلو سکرین پرې راغلی او هر رقم ټربل شوټینګ مو کار نه کیږي. اوس دې کمپیوټر کې زما د سکرین په سره ډیټا پرته ده، دا جیګول پکار دی. نو موږ بیا دې ته وینډوز نه کوو، موږ د یو اس بي کې لایف بوټ کوو، هغه داسې کار کوو چې د کمپیوټر سره وصل کوو او دا وینډوز هم د دې یو اس بي څخه زما کمپیوټر ته ځای په ځای رن کیږي او 15-16 دقیقو کې دا کار کیږي چې یو اس بي دی وباسله مغه یو ځل وینډوز د بیا نور کار نه کوي. نو خو کله چې تاسو لایف بوټ باندې کمپیوټر ته لاګین شئ صرف او صرف هغه فایلونه کاپي او کټ او سمپل کارونه کوي شي، غټ کارونه نشي کولی، ولې دا خو پوره اپریټنګ سیسټم نه دی که نه، یو څو محدود کارونه کوي. نو دا سیپ موډ هم دغسې دی. په سیپ موډ کې تا ته ګوره خبره لنډوم، په سیپ موډ کې تا ته لیمیټډ سروسز، لیمیټډ ډرایورز او لیمیټډ شیان چې دی را لوډ کیږي. په سټنډرډ موډ کې بیا ټول ډرایورې ټول سروسونه او هر څه را لوډ کیږي. نو اکثره وخت سیپ موډ زموږ ځکه په ګټه راځي چې کوم سټنډرډ موډ دی په ده کې ټولې ډرایورې ټول سروسونه هر څه را لوډ کیږي. اوس که په چېرته فور ایگزامپل 1000 of services او 1000 of drivers دي نو دا باید دا ټول را لوډ کړي. اوس په دې کې یو 2-3 ډرایور او 2-3 سروسونو کې فرق دی، نو وینډوز به نه لوډ کیږي، دقسې به تاته بلو سکرین درکوي. نو زه به سیپ موډ ته لاړ شم. په سیپ موډ کې هغه فور ایگزامپل 20 یا 30 سروسز او 30 یا 50 ډرایورز ته صرف ضرورت دی چې سیپ موډ کې را لوډ شي. نو هغه ته راسم روغ دي، نو سیپ موډ کې هغه څه شي هغه ماته را لوډ کی او کوم کې چې مشکل دی هغه را لوډ نه کړي نو سیپ موډ کې زه لاګین شم. نو چې کله سیپ موډ کې زه لاګین شم زه خپل ټربل شوټینګ وکړم او له هغه وروسته بیا له سیپ موډ بیرته ایګزیټ شم او سټنډرډ موډ ته لاړ شم، هغه څه را جوړ کړم. تاسو ته مو ویل سیپ موډ ته خلک دې په خاطر لاګین کېږي چې صرف ټربل شوټ وکړي، خپل اپریټنګ سیسټم را جوړ کړي او بیا سټنډرډ موډ ته بیرته داخل شي. نو موږ به له سیپ موډه بیرته وځو، داسې نه چې سیپ موډ ته لاګین شو بیا پکې قرار اوسو، دا د اوسېدلو دپاره نه د کار کولو دپاره، صرف ټربل شوټینګ دپاره دی. نو ملګرو هیله لرم چې پوه شوي به یاستئ. یو بل څیز دپاره هم سیپ موډ استعمالېږي، هغه دا ګورئ ملګرو ستاسو یو پروګرام دی دا د رن په حالت کې دی که نه، تاسو هغه پروګرام رن دی او بل پروګرام کې رن دی، نو دا تاسو نشئ کولی چې یو ځای نه بل ځای ته کاپي کړئ رینیم کړئ، ځکه دا تاسو ته وایي اکثر وخت مشکل تاسو درکوي چې دا پروګرام چې دی دا په یو بل ځای کې رننګ حالت کې دی یوزنګ حالت کې دی، هغه اول بند کړه بیا دا کار وکړه.
اکثره وخت داسې چې کله د اپریټنګ سیسټم را لوډ وي که نه ځینې سیسټم شیانو کې موږ ګوتې وایو ډرایور یا نور څوک یا اپلیکیشنز کې اکثره وخت چې کوم سیسټم دي هغې کې موږ تغیرات راولو نه راوړل کېږي ځکه هغه خو آلریډي رن دي یو څیز چې رن وي هغې کې تغیرات نشي راوستلی نو د هغې کې چې د تغیراتو د راوستل دپاره موږ سیف موډ ته داخلېږو ځکه په سیف موډ کې لیمیټډ ډرایورز لیمیټډ سروسز را لوډ کېږي او باقي پاتې هماغسې پاتې کېږي نو چې وخت کې په سیف موډ کې هغه رن کې نه وي بیا پکې زه تغیرات راوړی شم نو سیف موډ د دغې دپاره استعمالیږي اکثره وخت دا مثال خو تاسو درکو که نه چې په سیف موډ کې ګوره دا یوازې همد یو څیز ته زما پام شو دا مې د خپل کمپیوټر نه سکرین شاټ اخیستی چې په سیف موډ کې ګوره دومره کم اپلیټ کنټرول پینل کې ماته راکوي او په سټنډرډ موډ کې هر څه پوره راکوي یعنې په سیف موډ کې لیمیټډ شیان ماته راکوي دا ولې صرف د ټربل شوټینګ دپاره تاسو ته خو مې دا مثال درکو که نه چې اکثره وخت داسې سکرین تاسو درکړي نو دا سټنډرډ موډ کې نشي بوټ کېدلی نو ته به F8 وې سټارټ اپ سیټینګ ته به لاړ شي له هغه ځای به سیف موډ ته داخل شي او بیا به ټربل شوټینګ وکړي او هر څه به دې را جوړ کړي اوس خبره په دې کوو سیف موډ تاسو وپېژندو چې عموما موږ د ټربل شوټینګ دپاره دا استعمالوو چې کله زموږ وینډوز صحیح نه لوډ کېږي کوم څیز کې مشکل راغلی موږ سیف موډ ته به داخلېږو ښه اوس خبره دا ده چې سیف موډ ته زه په څو طریقو داخلېدی شم او بېرته له سیف موډه وتی څنګه شم نو اوس به دا خبره وکړو صحیح ده نو څو طریقې دي یو اوله طریقه دا ده چې رن ته به لاړ شي MS config به ووهي هلته او بوټ ته به لاړ شي او سیف موډ ته به چک ولګي او کمپیوټر به دې ریسټارټ کړي اټومیټیک به سیف موډ ته لاړ شي نو راځئ اول به دا طریقه اپلای کړو یو طریقه به اپلای کړو صحیح ده زه دا کارونه ټول کوم په VMware ورکسټیشن کې تر څو په ریکارډ کې هم راشي زه به VMware ورکسټیشن راچالان کړم دا د وینډوز 10 ښه نو وینډوز 10 را لوډ شوه زه به وینډوز R وهم او دلته به ملګرو تاسو به راشئ ګوره دا وینډوز چې دا په کوم حالت کې ده اوس په سټنډرډ حالت کې را لوډ شوې ده چې کله په سیف موډ کې وینډوز را لوډ شي بیا یې دلته لیکلي سیف موډ دې ځایونو کې لیکلي سیف موډ نو زه به څه کار وکړم وینډوز R به ووهم لومړی طریقه چې غواړئ په سیف موډ کې اپریټنګ سیسټم را لوډ کړي نو سره څه به وکړي وینډوز R به ووهي را به شي MS config به ولیکي انټر به یې کړي دا اوس دا آپشن درکړي دلته به راشي ګوره دلته نارمل سټارټ اپ لیکلی بوټ ته به راشي د سیف موډ ته به چیک ولګي سیف بوټ صحیح ده او دلته به ریسټارټ دا به ریسټارټ شي او دا به اوس څه شي کې تاسو ته راشي دا اپریټنګ سیسټم به دا ځل دا یو ځل ریسټارټ کولو ته حتما ضرورت لري صحیح ده ملګرو اوس به دا سیف موډ ته داخل شي وخت به اخلي نو دا یې لومړی طریقه وه انشاءالله دا خو ما اوس د وینډوز نه داخل نه ویله نورې طریقې مو ووایو چې وینډوز په داخل کې نه وي بیا به څنګه چل کوي ښه زه به اوس پاسورډ ورکړم دا یې صرف او صرف لومړی طریقه ده انشاءالله نورې طریقې هم وایو صحیح ده ګوره اوس تاسو ته پته لګېږي چې دا کوم موډ کې ده سیف موډ کې ده ګوره دلته هم لیکلي سیف موډ دلته هم لیکلي سیف موډ دلته هم لیکلي دې کې هم لیکلي سیف موډ او دلته هم لیکلي سیف موډ ګورئ ملګرو سیف موډ ته داخلېدو دپاره زه تاسو ته 4-5 طریقې وایم خو د سیف موډ د وتلو دپاره همغه یوه طریقه ده چې هغه دا ده ګوره یوه طریقه هم د سیف موډ ته ننوتلو زده کړه رن ته به لاړ شي MS config به ولیکئ بوټ ته به لاړ شي او سیف بوټ ته به چیک ولګئ صحیح ده اوس د وتلو لاره یې دا ده ښه د ټول څومره لارې چې تاسو زه ښایم چې سیف موډ ته به داخلېږي د وتلو لاره هم دا ده وینډوز R به ووایي MS config به ووایي دلته به راشي بوټ ته دې سیف بوټ نه به چک اخوا کې دا به اپلای کې د دې نه به دا اوکې کې اوس به یې ریسټارټ کې یو ځل ریسټارټ ته بیا هم ضرورت لري ځکه چې دا وینډوز چې په سیف موډ کې را لوډ شوې ده دا به ختمه شي او بیا به صحیح او سلامت په سټنډرډ موډ کې را لوډ شي او ټول ډرایورې او ټول سرویسونه به څه کې راوړي نو صبر کوو چې وینډوز څه شي له سره بیا را لوډ شي اوس به زه دا کلیک وکړم ډبل او پاسورډ به ورکړم اوس به تاسو وګورئ چې بېرته به صحیح سټنډرډ موډ ته اورېدلي وي سمه ده دا یې لومړی طریقه وه چې څه رقم موږ کولی شو سیف موډ ته داخل شو او د وتلو طریقه تاسو ته ما ویل چې په ټولو کې هم دا یوه طریقه ده صحیح ده سیف موډ د وتلو طریقه ټول یوه ده ګورئ سیف موډ نه
لاړ دې کې سیف موډ نشته دلته سیف موډ نشته چې کله عادي شو بس سیف موډ نه خبره وته خمل ګورو نو لومړی طریقه تاسو ذکر ام اس کنفیګ به وهي او ام اس کنفیګ چې تاسو کله وو تاسو به باغې نه پس تاسو راشي دلته بوټ ته که سیف موډ ته نوځي کلیک به ولګوي کتري وځي چک به اخوا کوي دا یو طریقه و سیف موډ ته نوتلو دمه طریقه چې غواړي تاسو سیف موډ ته نوځي ملګرو هغه دا چې دلته به سرچ ته به راشي سرچ ته او دلته به سرچ کې ولیکئ سیټینګ ته به لاړ شي اوس به موږ دا دویمه او دریمه طریقه چې تاسو ته ملګرو دا ټول زه به ځمه ایډوانس سټارټ اپ ته به ځمه نو د ایډوانس سټارټ اپ دپاره تاسو دلته راشئ ګوره اپډیټ ان سیکیورټي ته دلته به راشئ دلته به راشئ ریکوري ته په دې ریکوري به کلیک وکئ وخت به اخلي ځکه چې ورچوالایزیشن دی ریکوري چې کلیک ولګو دلته به راشئ ایډوانس سټارټ اپ ملګرو دغه ایډوانس سټارټ اپ اوس یو منیو ده اوس به ماته راکړي نو هغې د تګ دپاره تاسو بلته اوس ریسټارټ نه ووهئ نو لږ ویټ به وکئ تا ته به یو ایډوانس سټارټ اپ دغه درکړي صحیح ده آپشن درته راکوي نو ایډوانس سټارټ اپ ته اوس موږ ځو دا د ایډوانس سټارټ اپ ګوره دلته به راشي ټربل شوټ ته په ټربل شوټ کې به راشي سټارټ اپ سیټینګ ته او په دې کې به راشي ګورئ دا چې کوم ایډوانس دغه ماته راکړو سټارټ اپ د دې وینډوز لږ چینج دی دا چې په اصل کې څنګه دی هغه هم درته ښایم اوس سرور ته ورځم انشاءالله سرور کې ته په اصل کې ښایم دلته بیخي دغه آپشن یې کمې راکړي دي سټارټ اپ سیټینګ ته به راشئ دې ځای نه به دا ریسټارټ ووهئ ګوره دا به ریسټارټ کوي اوس بل آپشن درکوي ښه واته نه آپشن یې درکوي دا چې دا آپشن چې درکړي دې کې تاسو وګورئ چې لیکلي دي دلته د سیف موډ انیبل کول دپاره څلور وي تاسو به F4 کېکاږئ ښه F4 د کیبورډ څخه نو دا به اوس بیا سیف موډ ته داخل شي دا طریقه انشاءالله ما دلته تاسو ته د هغه کې م ښودلې ده دلته وګوره شته سیټینګ ته به لاړ شي اپډیټ ان سیکیورټي ته به لاړ شي ریکوري ته به لاړ شي او هغې نه پس به لاړ شي ایډوانس سټارټ اپ ته په دې طریقه هم ته ایډوانس سټارټ اپ ته تللی شي یو بله طریقه ده چې په هغې هم ته ایډوانس سټارټ اپ ته تللی شي چې هغه هم دلته اوس ښایمه چې هغه کومه طریقه ده ښه اوس به راشم دلته به ورکمه پاسورډ دا به اوس بیا چې تللی سیف موډ ته به تللی وي سمه ده نو خسته کېږئ به نه ګوره بیا سیف موډ ته تللی دی نور نو د سیف موډ نه د وتلو دپاره طریقه تاسو ته معلومه ده که نه بیا به وینډوز آر ته راشي او ام اس کنفیګ به ووایي او د هغه نه پس به بوټ ته راشي او سیف موډ نه به چک اخوا کوي دلته اوس سیف بوټ ته چې چک نشته جنرل ته شته نو بیا به داسې کار وکړي چې نه به چک اخوا کوي که ځینې وخت کې دلته نه و لکه اوس دلته نشته بیا به دلته جنرل ته راشي او د دې سلیکټیو سټارټ اپ نه به چک اخوا کوي نارمل سټارټ اپ ته به چک ولګوي دا به اپلای کوي دې ځینه بیا به اوکې کوي دا به تانه بیا ریسټارټ وغواړي اوس به دا به نارمل بوټ ته لاړ شي صحیح ده دا به نارمل بوټ ته لاړ شي او زه به راشم تاسو ته به دلته دې کې خبرې وکړم ګورئ ملګرو که تاسو سیټینګ ته ځئ اپډیټ ان سیکیورټي ته ځئ ریکوري ته ځئ او ایډوانس سټارټ اپ ته ځئ که د هغې لارې ځئ او که دا یو بل طریقه ده که د دې لارې ځئ ګوره دا لیفټ شفټ کی نیسئ ریسټارټ وهئ او ایډوانس سټارټ اپ ته ځئ که تاسو دغه دواړو لارو نه سټارټ اپ ته تللی شئ خو چې کله تاسو ایډوانس سټارټ اپ ته لاړ شئ بیا په دوو طریقو تاسو کولی شئ چې شته ننوځئ سیف موډ ته یا به همداسې ننوځئ چې دا اوس درته ما وښودله او یا یو بله طریقه ده چې دغه سی ام ډي به اکسس کوئ او دغه کمانډ به وهئ دا چې دا کوم چې ما سره وینډوز 10 دی دې کې دا کار صحیح نه کېږي نو زه دغه کوم دا بله طریقه تاسو ته انشاءالله زه په سرور کې کوم صحیح ده سرور به رالوډ کړم هغه بله وینډوز هم رالوډ شو 7 نو سیف موډ ته لاړې ښه یعنې تاسو به نه ورخطا کېږئ ځینې وخت کې ګوره داسې کار کېږي که دلته سلیکټیو موډ نارمل هم کو له دم ځي او که بوټ نه هم چک ولګو سیف موډ نه هم چک اخوا کو له ده هم یعنې د سیف موډ نه د وتلو لاره هم دا یوه ده خو د نه وتلو لاره ته اوس ګورئ چې یوه بله لاره ته اوس ښیم چې سیف موډ ته څنګه داخل شو صحیح ده زه به دا ګول کړمه چې تر څو لږ کمپیوټر باندې بوج را کم شي یوازې سرور ته به کښېنو صحیح ده دا به رالوډ شي ښه ملګرو بله طریقه یې دا ده ګوره ښه چې تاسو به څه کار وکئ چې
کم چې تاسو شفت کی ده کنه خو په چپ طرف کې چې کم شفت کی ده هغه به ونیسئ او کمپیوټر به ریسټارټ کوي. ګوره کدا تاسو کمپیوټر دیږي کې ریسټارټ او یا که تاسو کمپیوټر غلا کی کنه پاسورډ زه تر رسیدل یا دلته زه ځکه وینډوز ال نو چې دا ریکارډینګ به نه کیږي نو زه به کار کوم. ګوره دلته برایټ د چپ اړخ چې زما کوم شفت کی دا به ونیسم کلک او ریسټارټ به وهم دا به کنټینیو کما او شفت کی ما مغه نیولې ده د چپ لاس شفت کی به همدغه سی ونیسئ نه به پرېږدئ ښه او کمپیوټر به ریسټارټ کوي. دې سره به تاسو ته راشي چې شی دغسې مینیو اصلي دغسې دا مینیو ښکاري ښه دې ته وایي ایډوانس سټارټ اپ. تاسو به د ایډوانس سټارټ اپ ته راشئ د ده وروسته به تاسو راشئ ټربل شوټ ته. ټربل شوټ وروسته به تاسو چې شته سټارټ اپ سیټینګ ته د سټارټ اپ سیټینګ نه وروسته به تاسو راشئ ریسټارټ ته او د ریسټارټ وروسته اوس به تاسو ته بیا هماغه مینیو راشي. اصلي کې په اصل کمپیوټر کې هم همداسې ښه هغه مخکې چې کوم بله وینډوز وه نو هغه کې لږ مشکلات وګوره د کې لیکلي چې ریفیر یور کمپیوټر ځینې وخت کې داسې مینیوګانې درکړي ښه لکه دلته چې دي او په ځینې وینډوزګانو کې بیا شماره درکړي چې 1 2 3 4 5 لکه ګوره لږ مخکینی وینډوز کې چې ما F4 وویله ځکه هغې ته څلور ته مخامخ لیکلي سیف موډ دلته همداسې کی استعمالیږي نو زه به د سیف موډ ته راشم او انټر به وکړم. اوس به دا کمپیوټر چې ته داخل شي سیف موډ ته به داخل شي. مختلفې طریقې دي ملګرو نو ستاسو چې هر یو طریقه خوښه شوه بس بیا هماغه کاروئ. صحیح ده اوس به دا طریقه وګورو. اوس به دې کې دا شي سیف موډ ته به دا اپریټنګ سیسټم پکې را لوډ شي په سیف موډ کې. پلیز ویټ فور د اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز سرور دی ښه نو لږ وخت به نیسي خیر ښه. ګوره ملګرو یو دغه تاسو وګورئ ښه مخکې تاسو مل چې دا ډېر ډرایور نه را لوډ کوي. ګوره دا سکرین تر دې پورې دی دا طرف او دا طرف هسې پاتې شو. ګوره د ګرافیک زیاتره دغه هم بیا نه را لوډ کوي ښه ډرایور او یو مشکل په دې کې دا زما په دغه کې دی ورچل کې چې به سیف موډ ته کله دغه شي بیا پاسورډ صحیح نه اخلي. پلیز زه به یو درې ځل بخاري وکړم. اوس به دا سیف موډ ګورئ ملګرو سیف موډ فکر مو شته نو دا سیف موډ شو. د سیف موډ د وتلو لار خو مې ته ښودلې که نه هماغسې وینډوز آر دلته MS کنفیګ ته راتلل او دې کې بوټ ته راتلل. ګوره دلته سیف موډ ته چک نه دی لګېدلی صحیح ده دلته به راشي او دا به نارمل ته واړئ او دا به اوکې کې دا به خپله د سیف موډ نه وځي. خو دا چې سیف موډ نه اوس دا وځي دا کمپیوټر اوس ریسټارټ کېږي بیا زیات وخت نیسي نو ما ته یار بس د دې سنیپ شاټ اخیستی دی دا دې سنیپ شاټ ته دغه کوم ریوز کوم او سیف موډ نه بیرته وځي هر څه به سټیبل شي. نو تاسو دا بله طریقه هم زده کړه د سیف موډ صحیح ده. اوس د سیف موډ یو بله طریقه وایي چې سیف موډ ته به بله کوم طریقه راځم. اوس ورته دغه له لارې راځو صحیح ده ملګرو. ګوره ریزولوشن هر څه بېرته برابر شو. اوس به دغه ته راشم بله طریقه دا ده چې د CMD له لارې څنګه راشم صحیح ده هماغسې ایډوانس سټارټ اپ ته به ځئ که په هرې طریقې ځئ. ګوره ایډوانس سټارټ اپ ته د تګ دپاره څو لارې دي دلته راځئ دا ایډوانس سټارټ اپ ته تللې لاره ده هغه سیټینګ ته راځي او سیټینګ کې اپډیټ اینډ سکیورټي ته راځي او په هغه کې بیا ریکوري ته راځي او هغه طریقې باندې راځي او که داسې کار کوي چې شفټ کې یې نیسي د چپ لاس او دا تکمه وهي او ریسټارټ وهي او دا کنټینیو کوي او همداسې د شفټ کې نیولي د کوم طرف د چپ طرف شفټ کی ښه د چپ طرف شفټ کی همداسې نیولي. ګور تاسو ته بیا راغلی ایډوانس سټارټ اپ په دې کې به راشي ټربل شوټ ته په ټربل شوټ کې به راواخلي کمانډ پرامپټ. اوس به تاته CMD راشي. اوس به د CMD یو کمانډ په ترو باندې موږ دا کار کوو صحیح ده. اوس به دا را لوډ شي انشاءالله. ښه دا به اډمنسټریټر کې تا نه به ستا پاسورډ غواړي حتما ښه پاسورډ ځینې اپریټنګ سیسټم کې غواړي ځینې کې نه غواړي خو دې کې غواړي دا به ورکړي. دلته چې کله راغلی ملګرو کمانډ دی BCD به ولیکي بیا به ولیکي ایډیټ BCD او ایډیټ بیا به فاصله ورکړي بیا به سلش واچوي او به لیکي سیټ بیا به فاصله ورکړي کرلی بریکټ په داخل کې به ولیکي ډیفالټ دا به بیرته بند کړي بیا به ولیکي سیپ بوټ مینیمل او دا به انټر کړي. کمانډ کمپلیټ سکسسفولي اوس به ولیکي ایگزیټ
او دلته به راشي بیا ته به کنټینیو وایي. اوس به هم دې سره به هم ستا د اپریټنګ سیسټم په سیف موډ کې راشي. صحیح ده؟ نو دا بله طریقه شوه. ګورو چې اوس په سیف موډ کې راځي که نه. مخکې خو تاسو وکتل چې کله ما ریسټارټ وهو په هغه وخت کې ښه سټنډرډ موډ کې و. اوس به ګورو چې څه کېږي. صحیح ده؟ ګورئ ریزولوشن چې دا ریزولوشن کم شو بس ما ته پته ولګېدله چې سیف موډ ته راغله. اوس په سیف موډ کې دا ما څه چې کوم سرور دی دا پاسورډ کې هم لږ ناغېړي کوي. صحیح ده؟ زه اوس کې پاسورډ ورکوم. ګوره دا پاسورډ کې لږ ناغېړي کوي. او به یې زغمو څه به وکړو بله لار نشته. دا ورچوالایزیشن لا ښه څیز دی بس هر څه پکې عملا کتل کېږي که نه دا به مو څنګه ریکارډ کولی ځکه نه یار بس دی نو. ښه نو دا پاسورډ خیر زه ورکوم یو څو ځل چې پاسورډ لږ اوس یې پاسورډ واخلو. ګوره سیف موډ ته راغلو. نو دا څو طریقې شوې ښه ملګرو دا یې اوس بله طریقه شوه. نو د کمانډ پرامپټ له لارې هم راغلو همداسې هم راغلو څو طریقې مو وویلې. صحیح ده؟ نو اوس ګوره تاسو ته ما وویله چې لیفټ شفټ کی ونیسئ ریسټارټ ووهئ ایډوانس سټارټ اپ ته به لاړ شئ یا سیټینګ ته ځئ اپډیټ اینډ سیکیورټي ته ځئ ریکوري ته ځئ د هغې ځای نه ایډوانس سټارټ اپ ته ځئ. ګوره دواړو ځایونو کې تاسو ایډوانس سټارټ اپ ته تللی شئ. دلته مې ایډوانس سټارټ اپ او دلته مې ایډوانس سټارټ اپ. اوس ایډوانس سټارټ اپ کې دوه ځایونو تاسو سیف موډ ته داخلېدی شئ. ټربل شوټ وهئ په هغه پسې ایډوانس آپشن ته ځئ سټارټ اپ ته ځئ او F4 وهئ ما چې وکړو یا کمانډ پرامپټ ته ځئ هلته دا کمانډ ورکوئ ستاسو خوښه. اوس زیاتره دا طریقې چې موږ ویلې دا خو هغه وخت کې کېږي که نه چې ستا کمپیوټر کې وینډوز لوډ شي. اوس ځینې وخت کې تاسو داسې چې دا بلو سکرین آف ډیث راځي هلته به څه کار کوې. نو هلته یوه طریقه دا ده چې کله تاسو ته بیخي هغه بلو سکرین راځي تاسو وینډوز بیخي لوډ کول ته پرېږدي نه یعنې بیخي شفټ کی ته مو نه پرېږدي چې شفټ کی سره تاسو ریسټارټ ووهئ هغه ته تاسو بیخي پرېږدي نه د وینډوز داخل ته بیخي تللی نه شو نو MS کنفیګ به څنګه وکاروئ سیټینګ ته به څنګه لاړ شي تاسو ته وینډوز نه رالوډ کېږي. نو هلته به څه کوئ نو هلته به داسې کار وکړه چې کمپیوټر ګل کا او بیرته چالان کا. اکثر وینډوزګانو کې دا کار کوي وینډوز ګل کا بیرته چالان کا او F8 ته کوم همداسې وهه د سره به ته سیف موډ ته راشي. صحیح ده؟ که په دې طریقه سره هم ته سیف موډ ته رانغلې نو اوس ته بله طریقه ښایم چې هغه طریقه کومه ده ښه هغه ده د اټومیټیک ریپیر له لارې. اټومیټیک ریپیر کې څه کار کېږي ښه تاسو زه اوس اټومیټیک ریپیر وښایم. اول به دا زه بیرته سیف موډ نه وباسم. ګوره ښه اوس به زه راځم د اټومیټیک ریپیر په واسطه سیف موډ ته. ګوره اټومیټیک ریپیر څه ته ویل کېږي تاسو به اټومیټیک ریپیر تاسو ته اول زه وایم څنګه به ته راځئ. ګوره ښه دا کمپیوټر به دې ګل کوي بیرته به یې چالان کړي څنګه چې د چالان کو او دا وینډوز رالوډ کېدل شروع شو بیا به یې ګل کړي او بیا به یې چالان کړي. بیا چې څنګه دا وینډوز رالوډ کېدل شروع شول بیا به یې ګل کړي بیا به چالان کړي صرف دوه ځل په درېیم ځل به یې پرېږدي په درېیم ځل اټومیټیک دا اټومیټیک ریپیر ته ځي او د هغه ځای نه به ته بیا څه وکړي یا به CMD استعماله کړي او یا به دغه بله طریقه استعمال کړي او ته به چیش ته راشي سیف موډ ته راشي. ګوره څه رقم کوو ښه زه راځم دا ریسټارټ کومه دا ګیسټ. ګوره ښه تاسو به کمپیوټر ریسټارټ کوئ یا که بیخي ګولو چالان به کوئ. صحیح ده؟ اوس ګوره دا کمپیوټر دی دا اوس چالانېږي. ګوره ښه څه رقم چې دا وینډوز رالیټ کېږي دې وخت کې زه دا بیرته ریسیټ کوم. ګوره اوس دا زه نه پرېږدم ریسیټ کوم یې بیرته دا اوس بند شو بیا لګېږي زه یې لګېدو ته نه پرېږدم. ګوره ښه څنګه چې دا وینډوز رالوډ شو بیا پسې ریسیټ وهمه بیا یې ریسیټ کوم دا بیا بندېږي بیا لګېږي زه راځم بیا یې ریسیټ کومه. ګوره ښه بیا ریسیټ شو دا ځل درېیم ځل چې دی دا خپله چیش ته ځي اټومیټیک ریپیر ته ځي. ګوره ښه دا ځل خو رانغلی زه به دا بیا ریسیټ کړم حتما دا څو ځل چې دا ته کار وکړو ګوره اټومیټیک ریپیر ته لاړې ښه اوس به قرار کښېني بس اټومیټیک ریپیر ته ځي اوس لاړې که لا نړې زه اوس ګورم چې څه کېږي ملګرو. هلته خو یو آپشن ما ولید اټومیټیک ریپیر ګورئ اټومیټیک ریپیر ته لاړې ښه ملګرو. نو دغسې چل به تاسو کوئ ښه کمپیوټر به چالان کوئ بیا ګل بیا چالان بیا ګل یعنې وینډوز به لوډ کېدل ته نه پرېږدئ چې وینډوز خپله ووایي چې دا څه رقم چل دی دا بایوس ووایي چې دا دغه خو خراب اټومیټیک ریپیر ته بوځي چې حتما څه خرابتیا ده ځکه دا کمپیوټر څنګه د درې ځل سر په سر چالان شو. نو تاسو چې کله دلته راغلی اوس ګورئ ښه
دې ټیم کې یعنی که تاسو ته بیخي دا هغه وخت کې دا کار کوئ چې تاسو داسې بلو سکرین درکوي یعنی تا بیخي کمپیوټر ته نه پرېږدي چالان شي. صحیح ده، یعنی د مخکینۍ طریقې کار نه ورکوي ځکه نه سیټینګ ته تللی شي، نه لیفټ شفټ کی ریسټارټ سره نیوی شي، نه رن ته تللی شي. نو بیا دا طریقه ده، بیا به اتوماتیک ریپیر ته ځئ. او د اتوماتیک ریپیر طریقه خو مې ته وښودله که نه، چالان ګل 3 ځل تاسو ته به دا اپشن درکړي. دا بیا مکه ایډوانس سټارټ اپ دی ښه. ټربل شوټ باندې به کلیک وکړې، ټربل شوټ باندې چې کلیک وکړو اوس تا خوښه ګورئ ملګرو کمانډ پرامپټ ته ځي، هغه دغه کاروئ، یو دانه چې کوم کمانډ مې تاسو ته وویل چې بي سی ایډیټ هغه کاروئ، او که سټارټ اپ نه کوئ دواړه طریقې کوی شي. زه به سټارټ اپ ته لاړ شم. صحیح ده، او دې نه به دا ریسټارټ ووایم. صحیح ده، دا بله طریقه. صحیح ده، دا به زه بیا سیف موډ ته لاړ شم، دا به اوس بیا په سیف موډ کې راشي. او که مې کمانډ پرامپټ راوالی وی نو په هغه کې بیا ما همدا کمانډ ورکوو چې بي سی ایډیټ/سیټ ډیفالټ سیف بوټ مینیمل. نو ستاسو خوښه چې هر یو طریقه کاروئ. نو دا به اوس بیا په سیف موډ کې راشي. نو دا څو طریقې شو ملګرو، تقریبا 4-5 طریقې شو. صحیح ده، اوس به دا بیا پاسورډ کې نخره کوي. سیف موډ ته چې داخليږي بس د سرور دقسې پاسورډ کې یو څو ځل لږ مشکلات ورکوي. ښه هماغه پیس پاسورډ دی څه ممکن چینجوم. سیف موډ چې دی بیا راغلی. دا څو طریقې شو د سیف موډ. زه له ده څخه وځم بېرته به خپل سټیبل حالت ته لاړ شم. صحیح ده، ښه دا مې ته څو طریقې وښودلې ملګرو. ګورئ رن ته راځئ، مسکنفیګ له لارې راځئ، یا لیفټ یا راځئ لیفټ شفټ کی سره ریسټارټ وهئ، هلته ایډوانس سټارټ اپ ته ځئ، یا سیټینګ ته ځئ، اپډیټ ان سیکیورټي ته ځئ، ریکوري ته ځئ، ایډوانس سټارټ اپ کې هلته ریسټارټ وهئ. دواړو طریقو نه تاسو لاړ شئ سټارټ اپ ته، ایډوانس سټارټ اپ ته. په ایډوانس سټارټ اپ کې لکه دا اوس چې پې زه راغلم په دغه طریقه چې ټربل شوټ ایډوانس آپشن سټارټ اپ او F4 وهئ، که نه ټربل شوټ ته ځئ ایډوانس آپشن ته ځئ خو سټارټ اپ نه وهئ، کمانډ پرامپټ وهئ او هلته دغه ورکوي، دا یو کمانډ ورکوي د CMD. نو دا خوښه مو خپله دغه که بلو سکرین اپډیټ ته راغلی بیا به تاسو سټارټ اپ ته لاړ شئ، کمپیوټر به چالان کوئ او F8 به ووایي، که هغه کار نه کوو اتوماتیک ریپیر ته به لاړ شئ. اتوماتیک ریپیر ته تک چل خو ته ما وښودو که نه چې 3 ځل ګل چالان هغسې به لاړ شئ. که دغسې نه کېدو نو دغسې حتما کېږي اتوماتیک ریپیر ته ځي. که نه بله لاره بیا دا ده چې تاسو به ملګرو USB څنګه کوئ، USB بوټیبل کوئ. چې کله مو USB بوټیبل کړه هغه به کمپیوټر سره ولګوئ. دا اوس طریقه زه نشم کوی، دلته ما سره اویلیبل نه ده. نو تاسو به F12 ووهئ که ډیلی د سره. صحیح ده، او تاسو به هغه وینډوز به رالوډ شي، نیکسټ به ووهئ. څنګه چې تاسو نیکسټ ووهئ هغه نه پس انسټال راځي، خو انسټال به نه وهئ. د انسټال سره په د انسټال به نه وهئ، دلته په دې کونج کې دې ځای کې لیکلي که نه ریپیر یور کمپیوټر، هغه ریپیر یور کمپیوټر به ووایي. هغې ته چې څنګه تاسو دا ووایي تاسو ته هلته هم دقه سټارټ اپ درکوي، ایډوانس سټارټ اپ. نو ایډوانس سټارټ اپ کې بیا هماغه خبرې دي، دا اپشن ټربل شوټ ایډوانس اپشن او سټارټ اپ ته ځي که کمانډ پرامپټ ته ځي. نو ملګرو دا تقریبا څو طریقې شوي، 4-5 طریقې شوي. نو دې کې چې هرې طریقه ستاسو خوښوي په هغه طریقه تاسو سیف موډ ته تللی شئ. خو مګر د سیف موډ نه د وتلو بیا هماغه یوه لاره ده چې کمپیوټر به چالانوئ او تاسو به MS کنفیګ ته ځئ او هلته به د سیف بوټ چې کوم دی هغه به چیک به ورته لګوئ او یا به یې اخوا کوئ. د وتلو لاره هم دغه یوه ده. نو تاسو سیف موډ هم وپېژندو. سیف موډ ګوره ملګرو ټربل شوټینګ کې ډېر زیات مهم دی. تاسو چې کله داسې سکرین راشي که نه او ستاسو مهمه ډیټا یې په ده کې یا تاسو خپله ټربل شوټ کوئ نو تاسو دې کې سمپل F8 ووایي، سټارټ اپ ته تللی شئ او سټارټ اپ نه بیا سیف موډ ته لاړ شئ. او سیف موډ کې حتما لوډ کېږي ځکه سیف موډ نه دی، ډېر کم سیزونه رن کوي تاسو ته، ډېر بیسک سیزونه تاسو ته رن کوي چې هغه کې اکثر وخت مشکل نه راځي. نو سیف موډ کې ته په اسانۍ ننوتی شي، که نور څه نه خپله ډیټا به کاپي کړي او نور مهم کارونه به وکړي او بیا خیر که بیا د وینډوز کول او که نه سټنډرډ موډ ته بېرته داخلېږي. نو تاسو سیف موډ هم وپېژندو او دغه شیان مو هم وپېژندل.
دا څو اثر پرله پسې ملګرو ویډیوګانې دي ان شاء الله دا اوسه پورې مې یو یوټیوب چینل ته راجګ کړی ان شاء الله د زیږوم او د کمپیوټر ساينس په نامه یو پلی لیست ته جوړوم ښه د کې یو د جنریشن په حق له ویډیو چې 2 منټه ده د پارټیشن سټایل په حق له مې دا دوه ویډیوګانې جوړې کړې دي چې دا تقریبا 55 منټه کېږي او اوس دا ویډیو هم شو نو دا ویډیوګانې د کمپیوټر ساينس د کوونکو لپاره ډېر زیات مهمه دي باید وګورئ ان شاء الله په دې پسې یو بل ویډیو جوړوم چې څنګه د کمپیوټر پاسورډ مات کو بغیر د کوم سافټ ویر نه او بیا هغه پسې یو بل ویډیو جوړوم چې څنګه کوی شو چې موږ نه یو اډمنسټریټر اکاونټ یا خپل اکاونټ زمونږه څه شوی وي موږ ډیسیبل کړی وي هغه څنګه کو بغیر د وینډوز د انسټالیشن نه دا ډیر مهمه ویډیوګانې دي پاتې شي ان شاء الله او دا هر څه زده کړئ صحیح ده نو د دې ویډیو لپاره به هم دومره بس یې که نه یار بیا به ان شاء الله بلې ویډیو کې ملاقات وکړو صحیح ده په مخه